د خیبر په لنډی کوتل بازار باچا خان چوک کې د خیبر سیاسي اتحاد لخوا د اف سی په حراست کې وژل شوی ځوان خاطر خان شینواری کورنۍ سره د غمرازۍ لپاره پر لت را روانې چهارشنبې پورې وغځول شو او هلته د دغه پیښې د عدالتي پلټنو خاطر خان شینواری کورنۍ ته د شهید پیکیج ورکولو او په بند کې پاتې د اتو نورو کسانو د خوشي کولو غوښتنې تکرار شوې. دی پر لتا د شمالي وزیرستان د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر هم خپل وینا وکړه او دوی وویل دا واقعیت د خاطر شهید اولانه او اخرانه واقعیا نه ده. دا په پښتونخوا وطن کې په زرګونه باندې په خپل نازولو بچانو باندې داسې کور نه دی پاتې چې دوی په خپلو نازولو بچانو باندې ژړلي نه دي. دلته په دې وطن کې یو معلوم جنګ دی چې څوک د وطن خبره کوي، څوک د دې خاورې د ننګ خبره کوي، څوک د دې وطن د بچانو د مستقبل خبره کوي، څوک د دې وطن د سپینګیریو د عزت خبره کوي، څوک د دې وطن د تورسریو د عزت خبره کوي. هغه خلک به یا په جیلونو کې وي یا به په ګولو ویشتل شي. خو ملګرو مونږ په جار کوو، مونږ په ویاړ کوو، مونږ نه په جیلونو ورولی شي، مونږ نه په ګولې ورولی شي. د خیبر سیاسي اتحاد مشرانو هم خپل خیالات داسې څرګند کړل. نن چې دا کومه حادثه شوې ده د خاطر شهید، دا صرف د خاطر حادثه نه ده بلکې دا د پوره قوم مرګ دی، دا د ټول انسانیت مرګ دی. پیر منګل بود درې ورځې به ناست یو که نن ستا دا مطالبې ومنلې مونږ به نن نه دا اعلان وکړو چې زمونږ درنه ختمه شوه. که سبا نه ومنلې سبا به بیا ختموي او که میاشت پس ورته جوړ شوی نو مونږ به بیا میاشت پس بیا دا اعلان کړو. بل پلو د خیبر قومي مشرانو ویلي د اف سی ځواک چارواکو د جرګې په مهال د دوی زیاتره غوښتنې منلې دي. د پسید خیلو کلي خاطر خان د دسمبر په 21مه نیټه په هغې سیمه کې د یوې بمي چاودنې نه پس د لټون د عملیاتو په وخت د نورو 19 کسانو په شمول امنیتي ځواکونو نیولی و او د کورنۍ غړي وایي د اف سی ځواک په حراست کې ساه ورکړې. خو د اف سی ځواک چارواک ویلي وو چې نوموړی د اف سی کلانه د تښتېدو په مهال د پریوتو له امله مړ شوی. چارواکي وایي چې تر اوسه په نیول شوو 19 کې 11 تنه خوشي شوي دي او باقي پاتې 8 تنه به په را روانو څو ورځو کې د پلټنو نه پس خوشي کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.